د نن ورځې ډیر تازه مهم لنډ او زبردست خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پر طالبانو برید. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدا څو ورځې وروسته په لومړي ځل امریکایي ځواکونو په هلمند کې پر طالبانو بمبار کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټر کې لیکلي، نن د چهارشنبې په ورځ مارچ 4 د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ پر طالبانو وخت برید. سمنګان. په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس د یو کس د اخته کېدو د لومړۍ شکمنې پیښې له ثبت سره په افغانستان کې د دغه ډول خلکو شمېر 88 کسانو ته ورسید، چې تر اوسه په هیواد کې د دې ناروغۍ یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. سهیل شاهین. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دوی له امریکایي لوري سره په توافقنامه کې شوې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي ترڅو د جګړې شدت راکم شي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په همدې تړاو په خپل ټویټر لیکلي، اسلامي امارت له پلان سره سم د توافقنامې ټولې برخې یو په بل پسې عملي کوي ترڅو د جنګ د شدت مخه ونیول شي. میدان ښارواله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا سږکال د زړورو ښځو د کلنیو جایزو لپاره له افغانستانه د میدان وردګو د میدان ښارواله ظریفه غفاري انتخاب کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بېلابېلو هیوادونو یو شمېر ټاکل شوي میرمنو ته دغه جایزه ورکړي. هوا پیژندنه. هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 2 ولایتونو کې د بارانونو له امله د سیلابونو راوتو خبرداری ورکړی دی. د یادې ادارې له لوري د خپاره شویو معلوماتو پر بنسټ د روان کال 1499 کال د اود میاشتې تر 14 نیټې پورې په کابل، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او کندوز ولایتونو کې د بارانونو له امله د سیلابونو راوتو ګواښ شته دی. د دغې ادارې په خبره په ځینې ولایتونو کې د اورښت کچه له 10 تر 30 میلیمترو پورې اټکل شوې ده. ارګ ویلي چې د ولسمشر د بوختیا له امله ملي شورا له څو ورځو ځنډ وروسته پرانیستل کېږي، خو د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه کړې چې دغه جرګه د راتلونکې اونۍ له شنبې خپل کار پیلوي. ملي شورا د روان کال د سلواغې له لومړۍ د ژمي 1.5 میاشت رخصتي پیل کړې وه. روسیه وایي د افغانستان سولې کې د ښه لا ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې د طالب مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور نوملړه وایستل شي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابولوف له امنیت شورا غوښتي چې د روان کال تر مې میاشتې طالب مشرانو نومونه باید له تور لیسته وایستل شي. ننګرهار. د ګډ حکومت مشر اشرف غني پرون ننګرهار ته په خپل سفر کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په راتلونکو 2 اونیو کې به د ننګرهار د ملکي هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شي. نوموړي وویل ننګرهار به د هیواد په پرمختیایي قطب بدل کړي او همدارنګه به د برېښنا ستونزې ته هم جدي پاملرنه وکړي. د اشرف غني په خبره د ننګرهار د ملکي هوایي ډګر چارې به په راتلونکو 2 اونیو کې د ګمبیرۍ په دښته کې پیل شي. اشرف غني وویل په راتلونکو 5 کلونو کې به دغه ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او 4 لوی پروژې به هم په دغه ولایت کې پلي کړي. زلمی خلیلزاد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې څخه کابل ته راغلی. ټولو نیوز د اجرایه ریاست له قوله لیکلي چې خلیلزاد کابل ته له رسېدو سره سم له اجرایه رئیس عبدالله سره لیدلي او په یو شمېر موضوعات ورسره غږېدلی. بل لور ته کابل نیوز د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې خلیلزاد به د سولې اړوند خبرو له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي د ټاکلو او د انتخاباتو د کړکېچ اوارۍ په برخه کې له حکومتي مشرانو او افغان سیاستوالو سره وګوري. له امریکا څخه راپورونه وایي چې د یاد هیواد په تینیسي ایالات کې د تورنادو په نوم د یو سخت طوفان له امله 24 تنه وژل شوي دي. د تینیسي ایالات د امنیتي چارواکو په خبره چې د یاد طوفان شدت دومره ډیر دی چې کورونه، موټر او الوتکې هم زیانمنې کړي دي. د راپورونو له مخې دغه طوفان نن سهار هغه مهال پیل شو چې خلک په درانو خوب ویده وه. د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د کورونا له امله د مړو شویو کسانو شمېر 92 ته رسېدلی او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو شمېر بیا 2922 ته پورته شوی دی. د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 580 شکمنې پیښې ثبت شوي چې 19 یې یقیني شوي او همداراز 15 تنه یې له امله مړه شوي دي. د احصایې او معلوماتي ملي اداره وایي چې د کاغذي پیژندپاڼو د اساس کتابونه د ډیجیټل کولو لپاره چارې پیل شوې او تر دې دمه شاوخوا 25 میلیونه کاغذي پیژندپاڼې د سافت په ډول د دغې ادارې په سیستم کې ځای پر ځای شوي دي.
د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي وایي د کاغذي پیژندپاڼو د اساس کتابونه د ډیجیټل کولو پروژه به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې بشپړه او د ګټې اخیستنې وړ وګرځي چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش بهیر چټک شوی دی او د 1990 کال د ورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې شاوخوا 671,000 الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. بشري حقوق د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون له مخې د بندیانو پر خوشي کولو اندېښنه ښودلې ده. دغه تړون چې د کب په 14مه په قطر کې لاسلیک شو له مخې ټاکل شوې ده چې د کب تر 20مه پورې 15 زره د طالبانو بندیان او 1000 دولتي بندیان خوشي شي. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي لر او بر یو افغان دی او پاکستان هم باید دا تاریخ حقیقت ومني. چارسدي زولي په پلان پاڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم د مخکښ مشر او قومي اسمبلی علي وزیر پر ضد مقدمه تشریح شوې ده. دغه مقدمه چې د پلان پاڼې د ایس چي او په عمودیت کې درج شوې پکې ویل شوي علي وزیر د پی ټي ایم د لومړۍ مارچ د چارسدي جلسې په وینا کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې دي. په مقدمه کې د علي وزیر پر ضد د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو مادې غواړي چې د پلان پاڼې چارواکي د مقدمې جوړول وایي د هغه گرفتاری تر اوسه پورې نه ده واقع شوې. د پی ټي ایم د یادې جلسې د دوه نورو غړو پر ضد د پاکستان د قومي بیرغ د شلولو یا سپکاوي کولو مقدمه هم درج شوې.